بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله. الحمد لله کې د الحمد بیان مو وکړي خپل وس طاقت موافق او د رب الحمد لله د رب بیان هم یو څه ناسو او د عالمین بیان هم یو څه وسو او د لله چې الحمد لله د لله يعني د الله جل وعلا دغه اسم مبارک یو څه بیان به نن ځکه په بسم الله کې هم موږ معطله کوي چې موږ ول د الحمدلله د الله څخه به بره یو د الله جل وعلا دغه لفظ په قرآن عظیم کې 2615 وارې ذکر سو او د لله لفظ لکه موږ تاسو چې اوس پکښې واقع چې الحمد ټول ثنا او صفت دي ثابت دي لله یو الله جل وعلا لره دا د لله لفظ هم په قرآن عظیم کې 142 وارې راغلی او د اللهم لفظ د اللهم معنا یا الله دا لفظ 8 وارې راغلی دی چې ټوله مجموعه که اللهم دی که یا که لله دی او که الله دی دا ټوله چې جمله کې 2800 وارې دغه لفظونه په قرآن عظیم کې ذکر شوي لکه څنګه چې الله جل وعلا فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله په تحقیق هغسې کسان چې دوی وایي رب زموږ الله دی په حمیم سجده 10 نمبر آیات کې دغسې نو مکمل د الله اسم 2615 وارې 142 وارې بیا لله اللهم 8 وارې نو علما لیکي چې الله دا اسم ذات دی او اسم نوم د واجب الوجود جل جلاله دی او په دغه کې علما ډیر بیانونه کړي دي تقریبا 10 اقوال په دې کې شته اول د دغه الله اسم ذات اصل اله دی په معنا سره د معبود مثال موږ عابدین یو د الله جل وعلا الله جل وعلا مو معبود اله معنا معبود الله وای په اصل کې اله دی دا یو معنا د شل معنا راځي اوس یو څوک چې ووایي چې دا څوک امام د هغه سره خود به خود دا امام خو نو نسي جوړېدی چې څوک اقتدا نو چې الله جل وعلا اله ذکر سي دی معبود دی هغسې معبود حق چې د عبادت کول محیط المحیط 14 د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم داسې وفرمایل کان الله هو الله جل وعلا ولم يكن شيء قبله هیڅ شی نه و د مخه در خدای پاک وكانوا عرش د الله جل جلاله على الماء پر اوبو باندې ثم خلق السماوات والارض ورست الله جل وعلا پیدا کړل اسمانونه و مځکې وكتب في الذکر او ویلي کې په لوح محفوظ کې كل شيء هر شی بیا دا حدیث په صحیح ابن حبان کې راغلی دی جلد 14 صفحه 11 عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه بل روایت راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې وفرمایل الله جل جلاله موجود او د الله جل وعلا د مخه هیڅ شی نو او د الله جل جلاله عرش پر اوبو باندې وروسته الله جل وعلا اسمانونه مځکې لوح محفوظ پیدا کړله او بیا د هر شي لیکل اوس چې کوم علما په اسم کې د الله جل وعلا کم اقوال بیانوي هغه په لاندې ډول امام جعفر صادق رحمت الله علیه وایي الله جل جلاله دا الله اسم فرد متفرد دی اضافت هیڅ ته نه کیږي بلکې د ټولو اشیاو اضافت و د جل جلاله د الله جل جلاله اضافت وشي ته نه کیږي د نورو اشیاو اضافت و الله جل جلاله ته کیږي یعنی په دې معنی الله جل جلاله معبود حقیقي دی جل جلاله خالق د ټولو مخلوقاتو دی دی جل جلاله پاک دی د درک څخه د ماهیت درک د ماهیت یې څوک نسي کولی او پاک دی د احاطې څخه په کیفیت سره چې ته د علم یا نور احاطه پر وکې په احاطې څخه کیفیت چې دغه رقم کیفیت یې ته یا بلا کیف دی رب جل وعلا او دی جل جلاله د سترګو اوهامو افهامو څخه مستور دی او په خپل جلالیت سره د ادراک څخه په حجاب کې څوک یې د دې شانو درکو اوهامو فهم دا نسي کولی او نه په سترګو لیدلی لا تدرکه الابصار درک ابصار سترګې نسي کولی وهو يدرك الابصار الله جل وعلا درک د ابصارو کول نو ګوره دا د الله جل وعلا معنا چې دی معبود حقیقي دی دی خالق د ټولو مخلوقاتو دی دی پاک دی د درک څخه د ماهیت
او پاک دی د احاطې څخه په کیفیت سره او دی د سترګو اوهامو افهامو څخه مستور دی او په خپل جلالیت سره د ادراک څخه په حجاب. تفسیر صوفي للقرآن عند صادق صفحه 125 صفحه کې ده. شیخ سهل بن عبدالله تستری رحمت الله علیه وایي الله جل وعلا دا اسم اعظم شریف دی چې د ټولو اسماء الحسنا مجموعه ده. یعنی د الله جل جلاله اسماء الحسنا خو په قرآن شریف کې دا نه نیوي دي او علما خو نو 3000 لا وایي 3000 اسم خو دغه اسماء الحسنا و مجموعه چې ده هغه اسم د الله جل جلاله دی. دا داسې معنا هم پکښې ده چې دا خو اسم غیب دی د غیب څخه و غیب خو ګرته پټ سر دی د سر څخه و سر ته سر هم پټ حقیقت دی د حقیقت څخه و حقیقت ته فهم د چا نه پرسیږي مگر خو رسیږي چې د دنیا د چټلیو څخه یو مسلمان یو بنده د الله جل وعلا ځان پاک وساتي حلال شان وخوري او پر ایمان پر وحدانیت د الله جل وعلا کلک ولاړ وي بیا نو یې څه ناسه اسرار دته میلاد چې د دنیا د چټلیو څخه ځان ساتي حلال خوري کوي پر خپل ایمان کلک ولاړي هغه ته بعضې اسرار د دې اسم د الله جل وعلا ور معلومي. شیخ ابن العطای ادمي رحمت الله علیه وایي اسم د الله جل جلاله اظهار د هیبت او د الله جل جلاله د کبریایي دی. دا اسم د الله جل جلاله خپله دا اظهار د هیبت دی او د کبریایي. نصوص صوفية غير منشورة شقيق البلخي ابن العتاي الأدمي نفري صفحة. شيخ نجم الدين كبرى رحمة الله عليه واي الله جل جلاله رحمن أو رحيم دي معلوم دي موصوف دي فجلالي أو جمالي صفات فدي سبب ده الله جل جلاله طول حروف معرف دي يعني داسي حروف دي شنا معلوم شخص فمعلومي وس عبد بندر كلا تخصيص بكيج كلا فمعلوميج چې عبد الله کې قرار هغه معلوم سي اشیاء هغه په معرب وګرځي دا هغه رقم عبد الرحیم عبد سړی ته نه معلومیږي موږ چې عبد الرحیم کې دی معرب وګرځي عبد الرحمن کې معرب وګرځي دغسې نو نور شان په معروف کیږي نه معلوم شخص په معلومیږي نو ځکه د دې ټولو حروف د الله جل جلاله معرف. کتاب الفوائح الجمال وفواتح الجلال 53. شیخ الاکبر ابن عربی شیخ الاسلام هم بولي رحمت الله علیه وایي الله جل جلاله وجود مطلق دی لا عن عدم د عدم سنه بلکې واجب دی موجود والی په خپل نفس لره د همیش دپاره موجود وو موجود دی او موجود به وي او د همیش دپاره واحد دی په ذات او صفات. دا د الله جل جلاله په معنا کې دغه معنا موجود. درة البيضاء صفحه 10 موسوعة التصوف جلد اول 309 دغه رقم دی مبارک په فتوحات مکیه جلد 3 کې 310 صفحه کې وایي الله جل جلاله اسم چې د ټولو الهي اسماء د حقائق مجموعه ده. حقائق مجموعه چې د اسم د الله جل جلاله دی د ټولو اسماء او دا غره کم دی مبارک وایي الله جل جلاله یو اسم دی یو صفت دی هیڅوک نسبه موصوفه کې دغه د الله اسم پر هیڅ چا نه ایښودل کېدی ټول اسما دغه اسم ذات صفتونه دي نور اسما چې هغه دغه الله صفتونه او خپل اسم ذات یو چا صفت نس کېدلی دا اسم جامد نوم دی ذات جل جلاله لره او په دغه اسم مبارک سره هیڅوک نسی مسما کېدلی. مصدر نفسه جلد وهم صفحه 133. شيخ عبد الرحمن الثعلبي رحمة الله عليه واي الله جل جلاله يو اسم جامع د معاني و د ذات صفات و افعال اسم د موجود واجب الوجود دي د الله جل جلاله وجود واجب نو دا د یو موجود اسم دی چې هغه واجب الوجود موصوف په صفات عالیه سره دی د جل جلاله لره مخلوقاتو کې هم شریک نسته ټول مخلوق الله جل وعلا پیدا دا اوس دنیا څونه رسېدلې ده خو یو میږی دی نه دی پیدا کړی چې دغسې په خپل طبیعت راوځي په خپل طبیعت ډوډۍ خوري اوبه څښي خپل ژوند پای ته رسوي داسې نو څونه مخلوق د خدای په دې ټولو مخلوقاتو په پیدایش کې الله جل وعلا شریک نه لري ټول په خپل کامل قدرت سره پیدا. او شیخ احمد زروق رحمت الله علیه وایي اسم د الله جل جلاله اعلی د اسماء مجموعه د ټولو معانی و ربوبیه او الهیه دغسې الله جل جلاله
یو اسم دی دی وایي پر ذات صفات او افعالو باندې دلالت کوي ټول اسما دغسې دلالت نشي کولی او د هر شي نسبت و اسم ته د الله جل جلاله کیږي د اسم د الله جل جلاله نسبت و بل شي ته نه کیږي اوس ګوره داسې ته ویلی سي الرحمن د اسماو څخه د الله جل جلاله دی الرحمن د الله جل جلاله د اسماو څخه بسم الله الرحمن الرحیم رحمان هم اسم د الله جل جلاله دی او داسې بیا نسي ویلی چې الله جل جلاله د اسماو څخه د رحمان الله جل جلاله د اسماو څخه د رحمان دی داسې بیا نسي ویلی سره اړولی نه ځکه نسبت د بل شي و الله جل جلاله ته کیږي نسبت د الله جل جلاله بل شي ته نسي کولی چې الله جل جلاله د رحمان څخه دی نو دا خو د نسبت الله جل جلاله وکړي و رحمان ته هغه نه کیږي او د رحمان اسم بیا کېدلی شي چې الله جل جلاله ته نسبت وي او که چیرې دغه اسم د الله جل جلاله د دنیا څخه پورته سي فورا قیامت قائم ځکه نبي علیه السلام مبارک وایي چې قیامت به هغه وخت قائمیږي چې په دنیا کې به یو داسې څوک نه وي چې دی وایي الله الله نو چې د الله اسم پورته سو بالا قیامت او علما لیکي وایي چا چې ذکر د الله د اسم نه وایه په دې هم قیامت راځي که قیامت هم نه وي خو ژوند به لکه د قیامت ته داسې یعنې ذاکرین ټولې طریقو کې چې دی د ذکر د اعلی ستا خلک به د تصوف په طریقت سره ټوله په نفرت که نه سره چندانې په خدای چې څوک په اجازه دغه اسم د الله جل جلاله په یوازې ځای کې په حضور سره فقط یو پاو خدای سړی ځان داسې حسوي چې نه دا دنیا سته هېڅ ګرد شان د سړي څه محوه کېږي د ډېره خوند خو یو محبت د الله دون اثر پکښې دی خو دا خلک ګرده بېخبره او دغه شریعت نهري چې وي د شریعت پر خپل وجود نسي تطبیقولی تر څو چې طریقت دی دغه ذکر ونه کړي د الله ذکر بعضې خلک بیا تصوف کوي شوکیان یې دي د مریدانو پیران مګر ژوندی کوي یې نه فعالیت نه یو څوک دی موټر لري تیل لري ټایرونه هر څه فعاله دي خپله یې زده دی چلوي یې نه دا موټر سړی څه ذکر نه کوي ریاضت نه کوي مجاهدې نه کوي تقوا نه کوي وایي زه مرید یم دا هم بعضې بیا مازې په نامه داسې وي خوښ یم نه وي هغه اهل د طریقت یم نه وي خوښ خو د خلکو د تانیې څخه وایي چې و طریقت مازې په نامه خو بیا هم اندازه ښه دي بعضې خلک نه طریقت مني نه ذکر مني نه خلک مني د ټولو سره په نفرت کې نو دغه خلک نور دا چې د قیامت خواته خلک ځي هغه خلک به ډېر کم وي چې دوی وایي الله 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 ذکر د الله دا اوس دا خلک چې هغه طریقت کې بعضې کسان وي چې په دې کې یو خلاوې موجودې وي هغه 24 ساعته خلکو ته ښکار چې داسې کوي ګوره طریقت خلک داسې کوي ګوره دې پیر داسې وکړه ګوره دا تعویضونه کوي بیا په تعویضو پیسې اخلي چې یو رنګ نه هغه یې وربدوي تعویضونه خو اسانه خبره یو ځای کې موږ تللي وو 10 نفره علما به وه یو نفر پیرانانو خراب چې دا یو دم پر وکړي هغه هم شپه سو اخواته په لغړ بل چې ما دې ورته رانږدې سو بدن یې په لړزېدو سو داسې حالات په یو مرید راغله دا سر یې لاس ورکښېښ چې دا 2 وارې آیاتونه نه وه پر جس کښې دا مو تعویض خبرې نه دي چې یې وکړه چې په تا څه لا پر یو پیراني دم وکړي په میاشت بیا خوب ځینې هم کوي یو تعویض کوي یا پیران یې کوي یا ښه علما خدای پاک دغونه استعداد ورکړي دا خدای سړي وظیفه نه بیا چې څوک دروژ اخلي پر دې باندې پیسې اخلي پر دې باندې شریعت کې د دې جواز ته اخلي هېڅ ممانعت یې نه د هغه یې خواري ده د هغه یې غریبي ده خو نس په پسې دی کور په پسې دی یو خواري به جوړوي که ته ول یې کوي نو بیا خو علماو ته هم دا جواز نشته چې دوی درس په پیسو باندې وایي باید په مدرسو کې درس ورکوي پیسې که چیرې د تعویض دروژ نه وي ښه د خدای پاک پر آیاتو پر دغه حدیثو باندې اجوره اخیستل ناروا وي نو بیا خو په ملایي باندې څوک پیسې اخلي هم ناروا دي پر درس و تعلیم و تعلم یې څوک پیسې اخلي هم ناروا دي بیا خو نو ټوله سره خراب خو موږ هغه نه یادوو یوازې د پیر و د مرید و د سید یادوو چې دا ولې دروژ اخلي دا ولې دغه شکرانه اخلي او اکثره دا سیدان مبارک نور پیران مبارکان دي ولکه یا چاته وایي یا ورکوي په سوو علم ورته راځي تعویضونه ورکوي ساشتونه ورکوي خدای پاک یې ښه ورسره داسې خو نالیدلي دي دغه حاجي صاحب شاید دی د حاجي مبارک په دربار کې 15 تعویضه به یې په ولیکه تعویضونه به یې یوړه خدای پاک هم جوړ کړي ساشتونه اخر پای دلته د مسله به 500 نو دی و ډاکټر پیس سو دی 15 تعویضه په ولیکې او ته یو 500 خو پر هغه سربیره نه چا ورته ویلي دي چې ما ته پیسې خو مطلب دا دی چې دغه سلسله د ذکرو د طریقتو تصوفو الله الله ویل دغه نو که غواړئ چې کامیابه واوسیږي د کامیابو خلکو سره واوسیږي طریقت داسې قسم وکړي چې عملي جنبه ورکړي راژوندی یې کړي په خپل وجود کې هغه داسې راژوندی کېږي چې ذکرونه ډېر کوي ذکرونه کوئ الله وایاست لا اله الا الله وایاست
تقوا کوئ، دیانت کوئ، ریاضت کوئ، مجاهدی دغه بس لار. نو که چیرې دغه اسم د الله جل جلاله د دنیا څخه پورته سي فورا قیامت قائم. او څه چې آسماني کتابونه الله جل وعلا نازل کړي دي د هغو شروع په اسم د الله جل جلاله سره وه. او الله جل وعلا چې د خپلو مخلوقاتو څخه یو څوک په لمانځه سره امر کړي د هغه لمانځه شروع په نامه سره د الله جل وعلا کیږي. لکه موږ چې شروع کوو الله اکبر د الله دی، موږ شروع کوو. په ټولو عباداتو کې در ایمان اول د الله جل وعلا وحدانیت منل دي، ایمان راوړل دي. دوهمه درجه کې د سکیل من. نو د لمانځه شروع ګوره زموږ ستاسو ده، هغه په اسم سره د الله جل جلاله. او د هر شي شروع په نامه سره د الله جل جلاله، بسم الله. د هر شي انتها په نامه سره د الله جل جلاله کیږي. الحمدلله ګوره لله پکښې کې دي. په نورو اسماو سره کله ده موږ پسه علالو الله اکبر پر وایو. که الله اکبر پرې ویلی نه وي خدای پاک وایي دا پیس کړي مې خوري. نوم د رب جل وعلا نه پر ذکر سوی دا مه خوري، بلکې چې الله پر ذکر نسی هغه مذبوحه مرداریږي. نو دا د اسم د الله جل جلاله فضائل. علامه الحسن ابن حنظل شیرازي رحمت الله علیه وایي الله جل وعلا اسم جامد دی په منځ کې د وجود او موجودات. الله جل جلاله اسم جامع دی په منځ د مراتب او ذوي المراتب. دا دواړه مقامات تحفة الافراد في معرفة المبدأ والميعاد ورقاء التجشم. شيخ محمد المرادي نقشبندي رحمة الله عليه وايي واسم د الله جل جلاله د ټول صفات مجموعات. اسم عظم د ټول اسماء الحسنى ودي هر ممکن شي تعلق در دغه اسم مبارکه پورې لري. چې هر ممکن وي، هر مخلوق د خدای پاک وي، هغه یو تعلق در دغه اسم پورې لري. لوجه د ظهوره، یعنی هر شی چې ظهور سوی دی چا کړی دی، هر شی چې پیدا چا کړی دی الله. د هر شي تعلق د الله. دا درخت ته میوه څوک ورکوي؟ الله. درخت سر ته اوبه څوک ورپورته کوي؟ الله. کوم دی نه جنریټر ته نشي د درخت په سر کې هغه لنده درخت دی. دا رنګ څوک ورکوي؟ میوې او خټکي و هندوانو تک سره هندوانه الله. نو دا ټول ارش تعلق د کائنات څخه در اسم د الله جل وعلا دی. رسالة السلوك والأدب المسمات بسلسلة الذهب. شيخ أبو العباس تيجاني رحمة الله عليه وايد الله جل جلاله اسم ياجيجي پر یو ذات عالیه مطلقه باندې. ځکه علما وایي الله جل جلاله اسم عظم دی. اسم د الله جل جلاله ښکاروالی دی په ښکاره ذات عالیه کې. الله جل جلاله په دغه اسم سره خپل ذات مقدس مسما کړی دی په غیب الغیب کې. نو ځکه د الله جل جلاله عارفان وایي اسم د الله جل جلاله عین مرتبه ده، عین ذات نه دی. مرتبه د الله جل جلاله د الوهیت او د ذات په ډیر غټ پټوالي او ژوروالي کې ده. دا مرتبه د الوهیت او د ذات الله جل جلاله دا ډیره ژوره ده. غیر د الله جل جلاله څخه بل څوک علم نه پر لري. دا دونه غټ غټ خبرې دي په اسم د الله. دا اسم د الله جل وعلا دا ډیر وزن لري، دا اسانه نه. جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيد الأباس التيجاني جلد وهم 200. شيخ أبو محمد الجفري رحمة الله عليه وايي واسم د الله جل جلاله اسم عظم دي چې دلالت پر ټولو اسماو کوي او جامع د ټولو صفاتو دي او اسم مرکب دي د الف لام او ها. او په دغه اسم کې پردي دي ټول معاني الهیه او صفات ربوبیه ازلی او پاک خزانه ده. د دې اسم مبارک معنا مشتمله پر لاهوتیت، ملکوتیت، جبروتیت ده. یعنی په دغه الله جل وعلا په اسم کې معنا مشتمله چې پر اثر خېدلې لاهوتیت، ملکوتیت، جبروتیت. اوس نو دا چشتي لاهوتیت چش دي؟ لاهوتیت معنا چې د الله جل جلاله د اسماو او صفاتو اثر پر یو بنده باندې وسی، نو دی پناسي په دغه اثر کې د صفاتو یا د اسماو د الله جل جلاله. نو دغه سړی لاهوتی وګرځېږي، دې ته لاهوتیت وایي. دا په د اسم کې د الله جل جلاله دا معنا پرته ده. لاهوتیت چې اثر د صفاتو د اسماو د الله جل جلاله پر یو ولی، یو مرید، یو عالم، یو شیخ او ښه سړي باندې وسی، نو دغه سړی لاهوتی وګرځېږي بیا. نو دغه لاهوتیت دی، دا په د اسم کې د الله جل جلاله دا معنا پرته ده. او بل ملکوتیت دی. ملکوتیت معنا یعنی د ده څخه بشري صفتونه باره محوس چې د هغه اسماء او صفاتو اثر پر ده باندې وسي، لاهوتي سي. وروسته در لاهوتیت هغه صفات بشریه محوس
او دی د ملکو پر صفت باندې وګرځېږي نو دې ته ملکوتیت وایي. ډېر اولیا دي، 40 شپې دي نه خوراک، 40 شپې خوراک یوه ګوله. دغسې هغه انساني بشریت تقاضاوي شیان چې دي دی باندې سره یو چرې پر غاړه باندې په ژمي کس ته نه بیټري سته، نه برق سته، نه کولر سته، نه کاشین سته، نه نانوایي سته، نه ډوډۍ سته، نه چای سته، نه ترموز سته. دا موږ تاسې چې هر شی په کور کې کارو دا هېڅ شی او خدای پاک دی مړوي دی اوبوي هر څه داسې پرت. نو دغسې هغه بشري تقاضاوي چې موږ تاسې لرو هغه ځینې محو سي د دې ولي څخه د خدای نو دی ملکوتي وګرځېږي. ملکوتي پر صفت د ملکو اکثره صفات لکه د ملایکو ده. او جبروتیت دې ته وایي چې پر دغه بنده د الله جل جلاله د اسم د الجبار جل جلاله اثر ډیر سي نو دی جبروتي وګرځېږي. دې ته جبروتي وایي. دغه معناوي ټولې په اسم کې د الله جل وعلا موجود. دا پاکه خزانه ده د دې اسم مبارک معنا مشتمله پر لاهوتیت، ملکوتیت، جبروتیت ده. او مفتي حسنین محمد مخلوف رحمت الله علیه وایي الله جل جلاله نوم د ذات چې واجب الوجود دی چې دی جل جلاله د ټولو محامدو مستحق دی چې ټولې محامد ثنا او صفت څوک وایي دی مستحق. او دغه اسم د الله جل جلاله د اعظم اسماو څخه دی چې دلالت کوي پر ذات عالیه باندې او جامع د ټولو صفات الوهیه دی، موصوف دی په صفات ربوبیه سره چې دی جل جلاله په ذات صفات افعالو کې منفرد دی، په وحدت سره معبود دی په حق. دا بل معنا دی علم کوي د اسم اسماء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فياض ويشتمس. شيخ ابو الفيز المنوفي رحمة الله عليه وایي الف په الله جل جلاله کې دلالت پر ابتداء او انتها کوي او په دغه کې سر د واحدیت موجود دی. په دغه الف کې چې الله دا موږ شروع دا دلالت پر ابتداء او انتها باندې کوي او په دې کې سر د واحدیت. لام په الله کې چې الله کې دلالت پر باچی کوي چې الله جل وعلا په هغه اول الف کې خو وحدانیت موجود دی، په دې کې باچی لام کې باچی موجوده ده، په ها کې بیا په الله په داهی کې دا دلالت پر سر د الوهیت کوي. دا یو داسې سر دی چې در هر عقل او فهم لوړ. په الف لام کې دا ابتدا او انتها ټوله پراته ده. سر د واحدیت په لام کې دلالت پر باچی کوي. الله جل وعلا باچا دی د باچیانو او دغه رقم په هی کې بیا د الوهیت سر پروت دی. خدا یو داسې سر دی چې در عقل او فهم لوړ دی، د چا عقل او فهم نه پرسیږي. معالم الطريق الى الله صفحه يوصل. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه وایي و اسم د الله جل جلاله درې اسرار دي. اول د الله جل وعلا مخلوق حساب دی او مختلف دي، ټوله یو رقم نه دي، هر مخلوق جل جلاله. بیا په هر نوع کې وسګوره دا انسان دی یو نوع دی، یو جنس دی، په ټوله انسانان بیا سره مختلف دي. میږیان هم دغه شکلونه سره مختلف دي، ظاهره یو میږیان دي خو شکلونه. مرغان هم دغسې دي، چارپایان هم دغسې دي، ټوله دغسې سره په مختلفیت کې خدای پاک پیدا کړي. نو دا پر ټوله مخلوق کې ټوله مختلف دي، د دې خالق الله جل جلاله دی. دوم د الله جل جلاله په دغه ټولو مخلوقات کې تصرف کوي څنګه چې د ده خوښه وي. دا معنا په الله جل جلاله کې پرته ده، یعنې د مخلوق هم دغه نه ډېر دي، په ټولو کې تصرف طرف جل وعلا چلیږي. دریم الله جل جلاله پاک دی د تشبیه څخه، یعنې چې یو شی د الله جل جلاله سره ته مشابه کوي. ځکه نو ځبلم کې وایي هیڅ شی د خدای پاک سره مشابهت نه لري. خدای پاک ته د مخلوقات د الله جل وعلا ذات صفات اسما ټوله بیل دي د صفاتو اسماو څخه د بندگانو، هغه د بندگانو په رقم نه دي. دا په د الله جل وعلا کې دا معنا دغه عالم عبدالعزیز رحمت الله علیه الابریز لشیخ احمد ابن المبارک صفحه 200. او ډیر انسانان ولایت کبرا سره په ذکر د اسم د الله جل وعلا رسیدلی دي. الله جل جلاله رسولی چې دغه ذکر په اخلاص سره د الله 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 کړي. بل دا ذکر د الله جل وعلا چې موږ تاسې وایو دا په ژبه باندې وایو، پر دا زړه باندې به کلک وایي چې د شیطان او د نفس سر په زری زریز، یعنی الله 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 شپ حضور الهی د الله جل وعلا دا په خپل فکر او زړه کې وي نو به الله 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 دا زړه به کلک کلک وایي. نو دغسې سړي اسرار رنګونه
داسې ښایسته رنګ یې دی د دې اسم سړي باندې سترګې پټې وي دا ټول دنیا په هغه رنګ ولړل سي چې داسې دا شینوالي کې هغه پوخ شین رنګ میږي ډېر ښایسته رنګ دی دا ټول دنیا نو ډېر ښه خوند او بل ابتدا هر انسان چې ده هغه الله اکبر او بل داسې دی چې یو څوک مړ کېږي د لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله په پای کې بیا الله دی په منځ کې لا اله الا الله الله دی بیا د الله جل وعلا تلقین موږ کوو چې په د هغې خاتمه د مسلمان ابتدا او پای به ټوله په الله جل جلاله وي او بل الله جل جلاله چې آدم علیه السلام پیدا چې روح یې څنګه ورکوي وایي دلته پرچی ورلی چې پرچی ویله الحمدلله یې وویل الحمدلله کې بیا اسم ده نو شروع د انسان د پیدایښت څخه په نامه سره د الله جل وعلا به وي ژوند بیا په بندګۍ کې د الله جل وعلا وي مرګ به د هغسې په نامه د الله جل وعلا وي په ورځ د قیامت به د هغسې په نامه د الله جل وعلا راپورته کیږي په بسم الله سره او بیا چې در دې ټولو مشاکلو ووتې بیا هلته جنت ته هم اول شروع په جنت کې چې هغه د مؤمنانو هغه اصلي کور دی الحمدلله الذي داسې وایي الحمدلله الذي هدانا لهذا الحمدلله وایي واخر دعواهم ان الحمدلله اخر دعوا چې در دې ټولو تېر سي الحمدلله نو په هغه جنت د دخول کې هلته چې داخل سي هم په اسم سره د الله جل وعلا د دخول دی او د ده وینا نو د اسم څخه د الله جل وعلا هیڅ مخلوق چاره نه لري حتما به تعلق سره ساتي نو دا چې څوک ډېر ذاکر وګړي کافر زور وي چې انسان غافل ذکر څخه د خدای نو څوک چې ډېر ذاکر وي د ژبې کلام یې مات سي زړه یې الله الله وایي دا اوس ذکر ډېر سي خوله به دې پټي ذکر زړه به دې الله الله وایي نو د ذکر څخه د الله جل وعلا باید هر مسلمان دا ژبه دونه ډېره پر جاري کړي چې هره خبره د الله جل وعلا سره وي الله الله یعنې داسې راته یو ذاکر د خدای پاک په کوڅه کې چې دی یو چا په ډبره نو بیا دا سر یې مات بیا چې دا وینه د ده څخه پر هر ځای مشتله الله 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 یعنې د ده پوست ګوشت ټوله اسم د الله یو بل بزرګ د خپل شاګرد سره په سفر روان چې دوی چې اوس پرې وتله د مارانو لړمانو دا شاګرد یې ورته وایي خدای دې پزه ټول ذکر شروع کړه د الله نو ده هم سر پټ کړي شاګرد هم پټ کړي الله 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 ذکرونه یې کول پر خپل وخت راکښېنستل وایي شیخ اودس ادا کړي لمونځ نو شاګرد یې بارس پوښتنه ځینې کړي څنګه څه خوب دې وکړي ویل الحمدلله بیخي ښه خوب مې وکړي په دا ډېر وخت خو په دغه وخت چې راریکېږو چې شیخ خپله شړۍ ټک ولې غټ تک تور مار ځینې راشه واس په دا شړۍ مګر نه یې ده ته ضرر رسولی دی نه دا شیخ ته دا اسم د الله جل وعلا دا لکه اسپر سړی تورې ته سپر نیسي د انسان دپاره دا یو لوی سپر دی د یوه مرض د یوه ضررمن شي څخه نه چې دا لړمانو ماران جوړیو څخه د مصیبتو څخه د مشکلاتو څخه د دنیا ټوله مشکلات دي خو هغه ذاکرین د الله جل وعلا د اسم دا به د مشکلاتو څخه پاک وي خدای پاک د ده پوست ګوشت ټول نو یو ظاهر علم یو چا کړی و نو د یو شیخ سره میلمانه سوي و هغه د طریقت سړی نو هغه خو ډېر ذکر کاوه خو دوی به دغسې ورته ناست نو ماخستن لمنځونه یې وکړه باره راووتله دوی ویل موږ داسې ګرځو چې داسې ګرځېدلی بالا زمری پر پېښ شوی دی نو دوی رازغلي ستا دا شیخ ته مسجد ته راووتی چې اوس کور ته ځي چې ویې کتل دوی رازغلي څه پېښه ده هلې دغسې زمری نو دا شیخ مخ ته ورتېر شو څنګه چې ورغلی زمری په پښو کې ورپرېوت لکۍ یې ورته ښوروله نو بیا دا شیخ ورته وویله څوک چې د الله جل وعلا چې زه درته وایم ذکر ډېر کوي ذکر ډېر کوي د الله جل وعلا خوف او عظمت یې دلته په زړه کې ډېرېږي د یو بنده چې د الله جل وعلا څخه خوف او عظمت په زړه کې موجود ټوله شیان د هغه څه هر مخلوق د خدای پاک چې وي هغه ځینې بیریږي باره هغه ورته تابع یو لوی ساینسپوه و دا د ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه نوم یې اورېدلی و چې دا نو ورغلی چې د دې اوس څنګه زندګي کوي څه شي کوي چې دونه نوم یې دی نو کور ورغلی چې هغه کور یې پیدا کړي دروازه یې ور خرقاني صاحب د هغې خوا معاینې پر راږغ کړه د شیخ په نامه یاد کړي ادب چې ډېر وي چې پر خوله ورته یو داسې سړی دی په دا ګرد ښار کې در ده بد سړی نو ښه سپکې سپورې دا خپل مېړه یاد کړي دا سړي یان شو چې د هغو داسې د په نامه پسې رارسه ویم چې دا څونه لوی نوم لري او دی دا معاینه یې ماته داسې خبرې کوي خیر ول چیرې دی ول غره ته تللی دی بوټي راوړي نو دی پسې ووت روان دی پسې څنګه چې تر یو ځای ولاړې د هغې خوا الله علیه رالی پر زمري سپور دی مار یې په لاس کې دی دا یې غمچینه ده
دا زمری په وي او بوټي هم پراخه. نو ده به اوس دا ورته ویل چې په کور کې دې قربان د دې د مخه چې دی اوس یو څه ورته ووایي ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وایي چې د کور زورونه زغم نه کړې نو دا زمری عمر بیا ستا زور وړي. یعنې ما ته که په کور کې هلته هر څه وایي خو وایي د هغه زه زغمم. ما ته خدای پاک بیا دلته یې عوض راکړی دی. زمری هم زما زور وړي مار هم زما. هغه لوی عالم و د ساینسپوه د دنیا په نجومو په دې ستورو ډېر معلومات اخر په هغه مورد غزنوي صاحب هم د هغه مورد هغه چټۍ ورکړه خدای پاک. بل دا اسم د الله جل جلاله چې دی یعنی دا نوم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مظهر د اسم د الله جل جلاله دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله اسم د ذات او صفاتو دی دا هغه رقم نوم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ټول علمو لره رحمت دی ذاتا و صفات. پت نبی علیه السلام بارک چې هر څوک د نبی علیه السلام په صفت ځان ملون کی مت کی دی د نبی علیه السلام بارک ذات خپل د ټول امت لره رحمت. اسم د محمد صلی الله علیه وسلم د اسم صد الله جل جلاله دا استسوي مظهر د اسم د الله جل جلاله دی. او دغه رقم د الله جل جلاله اسم سلور حرف دی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک هم سلور حرف. او بل پایده د اسم د الله جل وعلا یو خدا د چې څوک یې ډېر ذکر کوي عظمت لویي و خوف یې د خدای پاک په زړه کې راځي نور مخلوق باره د ده څه بیریږي کم تاوان نسي ورسولی. دا چې ډېر ځله دا شورویان چې راغلي وه دا زموږ ستاسې په شاوخوا کې ښه ښه ولیان وه ذاکرین وه دوی به ناست وه راپورته به کوي په ټانک کې به کښېنوي چې هر څه به یې وکړه ټانک به ودرېږي نه سپی. دا هغه ذاکرین خلک دي چې د دوی نه یې خوښه هغه ګرد نظام د دوی پر طبیعت خدای پاک ورته وایي. نو داسې ډېر انسانان دغسې جوړ سوي هغه د دوی نه یې خوښه ټانک ته دي حتی مړي وي پر دغه شکاپر دروازه کې چې دا لوی درخته یې سر ته ولاړه ده دلته یو سید پروت دا سړک یې جوړوي بلدوزر یې 3 غږ ته پروت ده ناوه به یې غوټ. نو دغه پاک چې شی نه یې خوښ په مړني باندې دا څوک نو دغه برکت د اسم د الله جل وعلا دی. د دې زړه کې د الله جل وعلا خوف او عظمت دلته موجود سي. یو بله نسخه دا ده که یو څوک د یو ظالمه څخه پازابوي نو بیا جدی وایي په نیمه شپه کې یا د شپې په نیمۍ کې او دست تازه کې 2 رکعته لمونځ وي 1000 وارې د اسم د الله جل وعلا ووایي. خو په خپل ذهن او فکر کې به داسې ځان جوړوي چې زه دا ظالم په ولم الله الله دا ظالم داسې لکه په ولي. نو په ډېر لږ وخت کې به الله جل وعلا د هغه ظالم کور خراب کړي او شادي به بیا دغه ظالم ونه ویني. البته په دې شرط وایي دا شرط شته چې ته مظلوم یې داسې نه چې تادام تا په کړي او د دې خوا دام سور وایي بیا نو اثر نه کوي. یا ته به مظلوم وي ستا سره به ظلم سوی هغه ظالم باندې به دا زر ګشته الله 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 ووایه. دغه کار موسوعه د تصوف جلد اول 300. نو الله جل وعلا دی زموږ ستاسې ژبه او زړه ټوله په اسم پاک د الله جل وعلا چې الله دی ملون او شایسته او جاری کی. وما علينا إلا البلاغ المبين. وصلى الله عليه وأصحابه وأمته أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن.